أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت د درس ورځ ده دغه پر خبره رسیدلی و چې رسول الله کله مهاجر شو د بدر مخکې تقریبا اته غزاګانی او سرايا رسول الله د اسلام د دشمنانو سره وکړي دین ورسه به الله د جهاد فرضیت بیان کړي اول ویل چې تاسو له اجازه شته چې د دشمن نه انتقام ولې به ویلی شي و جنگيږي د کافر سره د الله د رضا پر او تجاوز باندې کوي سوره محمد کې رب العالمین به د تشکیل ورکړو او کسر ته کټ کوي ګوتې ته کټ کوي او پر دیو کې ته مال علي بر بدر مثلا موږ ذکر کړل چې دا سړی نومو ویل یو کوینمو د مدینه 10 کیلومتر وړاندې او د مکه المکرمه نه 300 کیلو دی خو متر قافله د ابو سفیان هم ذکر کړل چې پای کې زرو خان و 50000 دینار یو دینار 4 ګرام شری 15 او 40 محافظین و رسول الله ځان سره 313 مجاهدین اخیستي و یا 314 یولس دو اسنو د زبیر ابن عوام او د مقداد ابن عمر نبی کریم علیه الصلاه والسلام او علی رضی الله عنه ابو مرسل غنوی هغه په یو اسمانه سوارش اول به یو سور دو بیابل او بیابل تقریبا چې په دې کې د دوه تنه درشپګته پورې د مهاجر و یو شپته او سینا او یوسل اویره خزرج قبیله مجاهدین و در رمضان مبارک فاطمه دولسم باندې وتی و ولسم باندې به جګړه وشوه اته توري د مجاهدینو سره وي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ځبانه امیر عبد الله ابن ام مکتوم ټا کو به مصلحت د وجنه سوخ نورس ابو لبابا هغه تینش دوه کسان لګریو د پاره دي چې موږ حالات معلوم کې طلحه ابن عبید الله او سعید ابن زید د دشمن د قافلې حالات چې کله معلومه او اغا عدی او عمر الجهنی به ابو سفیان چې کله راغی د مجد ابن عمر نه تاسو کې چې بدل علاقه خصوص نور راغلی به دوه کسان راغلی او دغه ځای کې وخان چو کړی و کله چې دغه د پچو کدي ګوري پای کې د کجورو دانه وي دا خو د اسرب خلک د محمد فوجین دي عليه السلام قافله د غرب طرف باندې تشکیل کړه او زمزم ابن عمر الغفاری له ویل چې د مکی بدمعشان او د لویان خلرالوی را خبر کړي چې موږ انتقام وایي اته کې خوب ولیدو چې سره راغی په حلقه کې आवाज وکړي دغه نورسه به د کعبه په سر باندې ودرېد او به جبل ابي قبيس هغه د خوب ورو لوي عباس شبله ولید له اقبال خطر دي چې ابو جهل پوش ابو جهل ویلي وی عباس مخ اساس نارینه ودنه بود دعوه کوله وسم لګی خجم نه بین شوی جریشخان دیوالو هغه انکار وکړ خو حتی ودای ورته ویلي وی که شرطه بده درې ورځو کې شرطه مکه کې کوم انقلاب رانه غو نو د ټول عرب راجم کوم او ساسو په خاندان باندې شریکل کوم چې د ټول دروغجن دي نبیم دروغجن دي او زنانم دروغجن دي دا نورم زنانو عباس ویل چې د انتقام ولا داس مستر صح حق لري جمله کنزلی کوي عباس بیرده د قتل وکړي چې بدري ورځي ورسته زمزم ابن عمر الغفاری راغی د ابته علاقه خو راغی د پوجي ویني کړه ودا په عربو کې خطرناک زیره دوی د پلان دي چپ طرف لواړه ولو او د کمیشي اسلام نذیر العریان وی ویل چې اې د مکه والا درې ورځې ورسره خپل ځله ګورزان ورسوي زیاده هلاکت لا کینې شاسو قافله د محمد فوجین لوټ کيو چوري او الله نبی دا کار څنګه کوي چې یو خدای کافرو اقتصاد ختم کې او خپل انتقام تی ویلي ابو جهل چې دا خبره معلومه کړه چې دا فرشته شو دا خوبه غوسه کې ویلې دا خو چرته د ابن حزرمی قافلان د محمد ملګرو په امر وکړه عليه الصلاه والسلام دا زمونږ د قریشو د قسم په الله چې انتقام مخې نه جبري نه دي ډېر له کسان روان کړه شپږ سو بګنیزي او سلسونه او ډېر په تکبر او بدمعشي باندې وروته جحفل اخر شکل رالو نه ورته خطر ولګو دی ورته ویلې ابو سفیان چې قافله جګ جوړه ورسېد او بیرته راځي اخنس ویلې چې موږ جنگ نکوو قافله بنت باندې راوتی حکیم نه حزام له ویله واغه به اقبل ویل نو ابو جهل دی اقبل او فیغور ورکی ورته ویلې زما خیال د محمد صلی الله علیه وسلم مرګرو نه ویری دی ویل شي تحریک هغه عزت ویریدم او سبب دا معلومات کیږي چې ستا لنګ بجیړو کزما اوس که جنگ کو کنه کو ضرور دا جنگ وکاو امیہ فاطمه ابو لهب کو کې مردار شو بنو عدی باته و ابو جهل اقبل عطر ور کړی دا امیہ له ور وېسه ورته چې دا استعمال وسګه زنانه او عطر دي چې جنگ پر ځای نه پیږي کې جنگ شروع ته لا کور کې ناس واغې مراويش
بنو بکر سره دښمنانو سراقه ابن مالک په شکل باندې ورته ابلیس راغی ویل چې ما د قوم نه بالکل اطمینان کې اوسئ ځکه زړه دښمنی و عربو دغه یو کس وجلو به غوړ راځي چې د عربو یو ځواني وجلو دی به دغه سره قتل کې او دغه سره راوړ بری حرم کې بالکل ځوړن دلیل به دی باندې چې د اسلام د ترقې د اوچتوالي لپاره د دوړه شونه د بل سره لازم ملزوم دي چې دعوت او جهاد دعوت باندې د اسلام ترقې راځي او جهاد باندې لیکن جهاد به محافظ دی کله چې هغه موجود نه بینه دعوت کې دی شو نه به منځ کې دی شو نه سره به بکور کې اوسېدي شي دعات به مجاهدین له بدرانه نظر ګوري واغه به دوی خلکو له بدرانه نظر ګوري ځکه دا یو بل کار بسړي شماري ځکه د اسلام د مثال لکه د جمعات دستن به ځان له حیثیت او دروازه به ځان له حیثیت او د اشدار به ځان له حیثیت دي دا ټول موږ د اسلام کارونه غنو افراط تفرید باندې کو چې دای دا و جسمه ټوله ترقی ده بس د مجاهد اسه برباد شو مجاهد دي شو چې کار خو کوم دا بګی څه دی نه دا ټول خپل کارونه دي کوم ملګری چې په کوم ځای کې بندي بس هغه په خپل ځای کې بندي او یو بل کومک او تعاون د وخت مطابق ځان رسول نبی سفیان وګر اخنس وګرځیدو زر کسان د ابو جهل پاتې شو چې کله زر کسان پاتې شو نو باندې زهرا او بيد اخنس ډیر تشکر یاد ول ویل چې کور دی بعد تم د جنگ نه بچ دا قمقله ابو جهل چې میدان د جنگ یو دنګل وشه ځانیم بوجلو ملګری برباد کړ کله کله چې سړی د مشرق مخری هغه به شل ډیر تاوان ورګي عرف فرمای اذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم الى جيف الكلاب چې کله د کم قوم مشر کارغي نو قوم به همیشه د مردار په خواږي ګرځي قمقله ابو جهل نشه ټول ملګری وشه قطر کړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله درو حال اخین راوغه تقریبا شپږ دشمې لوړانه د مدینې نه دشي معلومات وکړو چې قافله په بل طرف باندې لاړه د جنوب او ابو جهل سره د فوجانو راغلي دي خبره په جنگ بدل شو عربي شاعر فرمای مختصر معنی کې دا شعر نقل لې وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياه بما لا تشتهي السفن انسان چې څو غواړي دا بنشي کېده کله کله قافله کشته په بل طرف باندې لاړ شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام مقصد دا و چې موږ د قافله را لاندې کو انتقام بوولو هیڅ در به ضربه ورکو لاړه خبره به جنگ بدل شو د شي جنگ چې قوي جنگ مصالح فوج په شراغه او د الله نبی دا وختره جنگ وش قران کې رب العالمین فرمای وداخل اساس رب بحث کوي فی الحق من بعد ما تبين تر کوم معلومه جو چې جنگ کول پکار دي کوم ملګرو لکارهون طبعا بد غاڼو رسول الله څنګه شورا را جمع کړه وی ویل اسما ملګرو مون خراغلی په دینت باندې و چې مون قافله را لاندې کو لیکن لاړه خبره په جنگ بدل شو په جنگ بدلېږي څه چل کول پکار دي کشترانو ملګرو ورته ویل یا رسول الله جنگ کول خو ځکه مناسب نه دی وجه دار چې موږ سره خدوا سونه دی وته توري دی او موږ لوی قهرمانان چې هغه په مدینه کې پاتې شو ابو جهل سره ټول فوج راغلي دي نو کچرته اراده د مقابله موږ لرله په کار ده چې غوله متلا ورکو غیم رش او دا حقیقت جنگ خصاصه خبره نه چې شریکو هغه ختم شي دي کې میدان غټیل دی او یا بیلل دی او ګران کار دی د رسول الله الحاح په دې خبره کې و چې کېږي ابو بکر له تسوي وفقام فقال فاحسن ودريدو وی ویل ډېر کې خبره وکړي عمر رضی الله عنه فقام فقال فاحسن غودريدو هغه ډېر بادرې خبره وکړي مقدار ابن اسود وشد شو او رسول الله علیه وسلم اې الله نبی موږ د شنو لګ بنی اسرائیل چې هغه دا خبره وکړه موسی علیه السلام راځي ته رب دې وجنګي موږ په دې مقام کې ناشو موږ ستا ملګریو چې په کوم طرف باندې موږ تشکیلای برق الغماد علاقه کې چیرته موږ لګي الته موږ د سره زوده په یمن کې علاقه وا شاغیزه کې د قاره علاقه و دغه مشر ابن دغنو د ځکه ذکر کوي چې د دې جن نیولې تر اغه پورې څوار لس قومونه پراتو دا ټول د محمد رسول الله دشمنانو نو مقدار شه ورته ویلي یا رسول الله کته چیرته موږ تر دې برق الغماد علاقه پورې بوزي دا خلک عرب راغلي دي او قریش راغلي دي زموږ مقابله اراده لري موږ د ټولو جګړې له تیار په سر سر وباندې موږ سم مجاهدین او تاسو موږ امر چې څنګه تشکیل تراکای عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله دا خبره وکړه نو ما افسوس او ارمانو کې چې کاش دا کریمه ما ویلې وي زګړې د غیرت خبره او غیرتی ملګرو غیرتی خبره وکړي رب العالمین رسول الله علیه وسلم چې څوک سن سره مینه کوي یو بګی دا سړیو مقداد جنت ودل په انتظار د جناب کله سم خپل راځي دمر غیرتی صحابي دا درې وړ مهاجر او ابو بکر شه مهاجر او عمر مهاجر مقداد ابن اسود به ویل چې شیر لکه مال مشوره راکې د جنگ کوو کني کوو یعنی دا خو مهاجر دي د انصار سره خبر رسول الله کول وختل چې دا معلوم کوم چې دوی جنگ غواړي کنه غواړي ځکه د منغو د دوی لیکل صرف په مدینه کې شی و چې رسول الله دی په کو دا خو مدینه تقریبا شپږ درش مله دی خو راغلیو
امل زید سعد صاحب دار مجاهدینو قومندانو د انصارو هغه ودره د ویل یا رسول الله مونږ یادای وی او انصار یادول وی زه د خپل ځان او د خپل ملګرو په نمائندګۍ سو خبرې کوم یو خبره ده چې موږ بستا تایید کوو کاغه په مدینه کې کې بداخل له مدینه کې یو دویم د ازمن مالونه اولادونه دا ټول ستادي یا رسول الله څه چې تور باندې کوي بالکل موږ دې تیاری لیکن دام یاد ساته چې کم مال تاسو موږ په مالونه کې واخستو هغه به موږ له ډیر محترمي په نسبت سره هغه مال چې هغه موږ بجې په پاتې شي دریم کته موږ بری درېبونه باندې ور تشکیل کې بری درېبونه باندې وردانګو د پوری ایستور باندې ور پوری وځو او دام یاد ساته موږ انصار د څخه خلک یو چې په میدان د جنگ کې موږ کله جګړه شروع کړو ثابت قدم او تېختن کو ودرېګو خو چې کله چاله گزار ورکونه به صخره ساس سړی ولي رسول الله چې کله دا خبره وره د ډېر انتهي خوشاله شو او دا یقیني د خوشالي خبرې دي او د محمد رسول الله ملګری و دغه په تربيت کې رالو شي و دوه بسنګ د غیرت خبره نه کوله ځکه الله غیرتی جبريل غیرتی قران غیرتی محمد عربي غیرتی عليه الصلاه والسلام او دغه ملګری مجاهدین غیرتی او هر وخت کې الله په غیرت په سلام کوي درې خبره د الله نبی ورته وکړي یو دا ورته چې سیرو زئی وس تشکیل شروع شو دوی ورته چې ابشروا خوشاله شي د محمد صلی الله علیه وسلم د زیره د خوشالۍ دانو بالکل کامیابی و الله تعالی د زیره ورکړو چې په دې ډوړلو کې عزت لري وړل درکوم لیکن په دې کې وسره دا خبره مشي و چې هغه د جنگ مسله کوم ځای کې شی و د په حدیث بخاری اره خبره قران کریم کې الله لیکم نه وجدار چې دا قران متن دی د رسول الله حدیث د شرح را دا شرح راځي او قران کریم تشریح کوي دا زیره ورته الله ورکړو او د جنگ مسله ورته الله ویلو خو لیکن په حدیث پیغمبر کې خود ګور دا قدرت د رسول الله خو هغه وحي د دې وجنه کوم انسان چې هغه رسول الله احادیث سمني واغینه انکار کوي دا بالکل بیمانه انسانان دي کله چې انسان د حدیثونو انکار کوي هغه قران نه انکار دی شیخ عبد السلام شه دې باره کې کتاب لیکلی انکار حدیث انکار قران تک هغه به پښتون ژباړل شوی دی چې د حدیثونو انکار دا بیان هی د قران کریم نه انکار دی تر څو چې د رسول الله حدیثونه باندې په قران باندې پویږي نه د قران تشریح هغه رسول الله کړی دا د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې په دې جهاد باندې د سړي ایمان زیاتی د ایمان باره کې به درسونه کې بار موږ دا وایو بار چې لغت کې ویل شي اعتماد او یقین او باور له اصطلاح کې دی ویل شي چې التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره رسول الله چې کوم خبره کړې ده په تصدیق او یقیني منل شان ورشه کشمیری سے فرمایي و التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مال اعتماد علیه پر رسول الله به اعتماد هم کوي امام محمد سے فرمایي چې التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله د رب العالمین را بده خو چې د څومره قوانین او څومره مسائل دا ټول پرې دی واجب الله له تسمیه ور کوي شاول الله سے ویری دی اقرار بکای عمل بکای تصدیق بکای د خپل طبيعت بر شریعت برابر کې دي ته ویل شي ایمان دا یو مسله ویل شي چې بسيط ته او کدا مرکب دی شاول دا بسيط دی واجب تصدیق لویل شي او څوګي واجب اقرار له او څوګي واجب معرفت له او شاول شي تصدیق په شرط اقرار درسونه کې بار دا خبره شوې ده لیکن امام بخاری رحمت الله علیه مسلک دا چې اقرار تصدیق او عمل درې وړ شي نه چې راجم شي بس دقه لویل شي ایمان زیتیږي او کمیږي شیخ قول دا چې دا زیتیږي ابن حجر اسقلانی د امام محی الدین را خبره نقل کړې ده وجدان باندې قیاس کړي وجدان د سړي زیتیږي کله کمیږي معنا وږي شمتګي شمدي کې تند او کمواله راځي د قران کریم ظاهري نصوص عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود ابو درداء ابو هريره صاحب د دې اهل علم او د دې صحابه مسلک دا چې د زیادت مسله شته به د ایمان په شي باندې زیاتېږي دی واقع کې یو خبر الله ذکر کړي جهاد شل کارونه موږ تاسو ویلو درسونه کې د الله په مخلوقاتو کې سوچ دویم قران کریم کې سوچ دریم د الله په نمونه کې چې کله سړی سوچ وکي څلورم د محمد رسول الله تابعداري او پنځم چې کله انسان د الله نه دعا وغواړي شپږم د الله ذکر وم کې اخلاق اتم محمد رسول الله معجزات پیژندل سړی معجزات پیغمبر پیژنې سره ویل شي نه هم رسول الله شخصیت پیژندل او لسم د اسلام محاسن ای ولسم د هر قسم کفر او شرک نه جدایي دولسم امام بخاری فرمایي الله له وخت ورکول دیر لسم د نیکانو علماء سره ناس تا سوار لسم علم د قران او سنت د سړي ایمان زیاتي پنځ لسم د عمل په باره کې اخلاص شپږلسم د الله د بندگانو سره محبت اول لسم اغه غشینه جدا کېدل چې کم ته الله نه لري کوي اتلسم عمل صالحه نو نسم د الله د بندگانو لپاره هغه شی انتخابول چې کم ځان انتخابي او شلم جهاد په جهاد باندې سړي ایمان زیاتی
د دې وجنه هغه انسانان چې هغه په جهاد کې نه لري هغه چې کله د اسلام دشمنان وګوري یو کیفیت خو چې کله مجاهد انساني ګوري هغه به بل کیفیت د اسلام د دشمنانو چې سړی څومره په لري مسافه کې واقعي هغه عمر کینو دشمنی زیاتېږي په هجرت کې پیدا مدارا یو اثر کې مدارا جی رب العالمین فرمایي چې اولیاء الله انسانان هغه ویل چې کله زما د دین بیزتی کېږي وې دوه د غوسه کېږي لکه پړنګان زمرین د الله دین څومره مخالفتونه کېږي موږ په تندې کې چرته ګنجواله نه راشي او درېمه خبره دا وکړه چې ایس ما ملګرو چې په کم ځای کې داخلك مرداریږي وې قسم په الله چې اقزه ما وکړو زه وسم ګورم دا معجزه وا چې د کار مخکې رب العالمین رسول الله په دماغ کې بالکل دا خبر اوردن نکړه دلته ابو جهل مرداریږي او عتبه او فلان او ابو المختری دی او دا داخله لیکن کله چې رسول الله د بدر په طرف باندې راتلو یو څو واقعیت وشو ډیره توجه کوي اول یو عربي باندې چې سره مخاله وش اطرافونه راغلي په خسورو د رسول الله ملګری دغه مخله شو ورته وی ویل شي لکه دا قریش کم ځای کې دي دوی چې دا وسوال فوج روان کړي دا په کومه علاقه کې لو چر درې مال خو پته نشته وی بالکل معلومات نه لري وینا یو صحابي ورته وی سید چې معلومات نه لري دغه سړی ګوري وی آو وی داس منګ رسول له منډه په باندې سلام واچو د احترام وکا دی باندې شو چې لکه بتاو کوم چرته رسول شته وی آو داس منګ رسول له محمد صلی الله علیه وسلم وی چې کله باندې شو ورته ورته ویل چې د الله رسول وی آو وی زما په دی وخه کې دا حمل دا نر بچی دا خزه بچی دا د باندې ولا سره دا ټول تعلق دی بچی سره وجه لکه دا بنر بچی وروړي کې بخزه بعض انسانان د دین استعمالي لیکن د دنیا د اصول لپاره اې دی وجه امام رازي رحمت الله علیه فرمایي قسم په الله چې موږ د علماء دي بعض علماء د عوام خدي وې دغه عوام چې دنیا په دنیا استعمالي وي موږ دنیا په دین راټوله کړه او دا د بهیمت انسان د شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دین وسیله کی او په دې باندې دنیا راټوله کی رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوش قرآن ولي ليتأكل به چې بده باندې خوراک وکي وجاء يوم القيامه وليس على وجه لحم د پر مخ باندې ورځ قیامت پټه وکم نه رسول الله فرمایي چې کوم انسان قرآن او سنت زده کی دین زده کی په دې باندې دنیا راټوله کی ودا سړی به د جنت دوی مونږ ګوري دا څومره خطرناک خبرې دي دا څنګه استاد مبارک د قرآن او سنت نه کله پیدا دي چې دا ټول وعیدات دي ځان له متوجي کو من کې نقصان داري الګا دایت صاحب بارکه دی يهود بارکه او د مشرکانو بارکه او د بوتانو بارکه او د قر جنت آیتونه شریف د اسماء بارکه دي نه ټوس من بارکه دې توجه وکړ دا یو صحابي ورته ویلي لقد اوقات عليها وې د دې غم مکه و چې دې کې نر بچی دې کې خزه بچی وې دې سره تا کورواله کړي ستا بچی پکې دي غوسش رسول الله ورته ویل لقد افحشت ډیره بده خبره دی وکړه زما ملګری پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګری تربیت وکي او قانون داري رسول الله فرمایي چې کله یو سړي کنزل وکړو دی بل سړي صبر وکړي دی خو اجر دی لیکن قدم کنزل وکړه دومره کنزل چې دغه په مقابل کې وا نه به د دې دوړو کنزل او بال په ولني سړي دی مگر کله دی مظلوم انسان په خپل خبره کې زیاتواله وکړي نو به د ځان له وبال او د غزان له وبال معنا غزمنه ته پوښتنه کوي چې بده کې نر بچی دی که تاسو څومره سخت خبره وکړه چې تاسو سره کورواله کړی دی دویم کار دا وشو رسول الله شکل روانو بني غفار یو دو قومونه واغه باندې ورغه یو بنو حراقه او بل بنو النار په دې ځکه دوه غرونه مصلح په نامه باندې سین سره او مخری رسول الله بکله نیک پال نیو مصلح دامنه دی قوم د انتظار زی مخری دامنه شکون کې بنو النار دامنه د اور زمانو بنو حراق دامنه د سوزیدو زمان پیغمبر علیه السلام ویل کبه دې طرف باندې ورجو په دې بل طرف باندې ورشو کله بد الله نبی نیک پال نیو دا مصاحب طریقه ده د خیبر په غزا کې ان شاء الله دا خبر راځي به حالت تشریکي د خندق نورستا عمر شه ورته ویل اورز یا رسول الله وې ته موږ د بدپالۍ نه منکه په خپل انس هغه ورته یا عمر وې ترکت سیئا ما بدنم پری خود واخص الحسنه ما کنم را واخص دا خو بدپالۍ نه ده نیک پال می ونیو خود پنځشنبه ورځ وا چې کله دوی دی خواله رااله د بدر دی خواله بدر د شډګرو لکه د جمعه دې طرف باندې دغه قواوی ویغه خو رسول الله ملګری رااله نه ابو بکر صاحب ویلي د الله نبی ورازه چې راوښه د کفارو تعقیب وګورو چې دا په کوم ځای کې دی څنګه دی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ شاو اولنې مشر ابو بکر صاحب دویم وکله چې دا دواړه لاړل چې راکې کته ایسه په دې وخت کې دی سپینګری سره مخامخ شو شیخ العرب سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه ورته وکړه توریه ونه وکړه وې سپینګری ته څه پوښتنه کوم وېڅ وې په دې ځکه دا محمد ابن عبد الله عربي هغه خپل کسان راوښي دی ابو جهل دې راوښي دا هغه بچرته او دا بچرته ځکه دشمن نه بوس حالات معلومه
هغه ورته تاسو څوک رسول الله ورته تاسو مونږ نوم څه کې چې تاسو مونږ نوم اخلي خو خبره وکا وې زه به تاسو لا غوي خیم خو په دې شرط باندې چې مونږ لا رسول الله ورته وې مونږ به تعالی خپل نوم خو په دې شرط باندې چې دغه د قوا او معلومات براک استخباري معلومات وې سیدا هغه ویل مال دومره معلومه را چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کړه د خپل علاقې نه راوته یو سړی ویلې چې په دې ورځ راوته دی نو کچرته هغه سړی رښتیا ویلې د دې غره نغې خورغه قواوی پرتی او ابو جهل بارک یو چا ویلې چې هغه په دې ورځ راوته نو هغه چرته راوته وی یقیني هغه بر دې غره قواوی دې غره نغې خورغه قواوی وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام معلومات کو چې خیر دل تراغلی وینم دې سړی ورته ویلې رسول الله ورته ویلې نحنو من ما سړی حق حیران شو چې ما څه معنا ما ویل چې عربي کې وبوله چې دا اوس ماول عراق نه راغلي دي ماول حجاز نه راغلي دي کوم ځای نه راغلي دي پیغمبر علیه السلام ته ویو کړ چې نحنو من ما موږ د چاس کې د منینه پیدا یو ټول انسانان د چاس کې د منینه پیدا دي ته ویل چې توریا څه مطلب مهم سړی دا په پټ ساتي زموږ اوسو په ملګرو کې لوی نقصان دی چې یو ملګری هغه چرته د الله په لار کې کم قدم اخلي د چا سره چې مخامخ شونه متصل دغه تعارف کو چیرې دا سړی او هو دغه بالکل دنیا ورانه کړه او دا ډېر مهم سړی دی او دا سړی دی او دا نو دا د خلکو توجه دراوړي سبای سه ګیره چاپه په واچو نو یا په یو زندان کې پروت یا په بل کې رسول الله په دې ټکی کې ویل چې نحنو من ما دا خود لري راکړي چې ګوره مهم خلک خپل نوم نه اخلي لکه ابوبکر صاحب دا ویلو چې رجل يهدين السبيل وېدا سړی د مال لار کوي نور لاړ چې کله ماقام شو رسول الله علي صاحب ویلي زبیر صاحب ویلي او سعد لا وېزه تاسو اوس معلومات وکړي چرته دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مازه باندې ودرېدو لاړ هغه چې کله د بدر دی کوی خاله ورل شي ګوري درې غلامان دی غیرال خادمان مشکونه ډکې یو د مور باندې ګیره واچو ویني ول درې واړه اره وسه رسول الله صلی الله نبی کریم علیه السلام په منځو ولاړو د شي امیر دغه پر منځو ودرېدو کې موږ دا تربیت وشو چې امیر د جبهه او هر مجاهد هغه به زیات عمل کوي عبادت بګیدې چې بنې چې لکه زمو مجاهد دي زمانه پر څه ضرورت دي زما سنت ورته ضرورت دي ذکر ولیکم نه نور خلق به کوي مجاهد به طریقه ولا سره عمل کوي ورته ویل تاسو څوک دې ملګرو ورته ویلي وې من خادمان او غلامان د قریش سخت وال هغه انکار کوي موږ د ابو سفیان ملګری رسول الله سلام وګرځوي تعجب چې تاسو لريشته وي هغه کې وایو چې دروغ ته وي به پرې دی دا قریش غلامان دي قافله لاړه ده نو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه نه څه کشف او معلومات وکړه خپل فوج مجاهدین دا روان کړ ورکت ورکی شرکت کړه ورکه په دې غرب په بغل کې چې خواره د خلګي پر طرف باندې د خپل قواوی تقسیم کړي د څه اندازه کې تقسیم کړي چې دیو بل مرمۍ خوشو باندې ونه لګي شکل تشکل نو خباب المنذر ورته ویل صحابي یا رسول الله ودا خبره تعالی الله کړي چې دلته موږ تشکیلې کته په خپل دا خبره کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام لا هغه ورته ودا ولي وکتاله الله ویل چې دا په کوم ځای کې مونږ کینه ورشي به دي جنونه خوځي ګوزه د الله امر دی خو کته موږ له تشکیل لا کینو په دې کې تاسو مهرباني وکا دا زیات جنگ نه دی دا د جنگ ډګر نه دی د شي ځله بلار شو چې اخري کوی له بزنګ ورسول دغه نه بغیر چا به بار کیدو او به حال تډب کو ارچ د نور کوی نه بری کې بخاور راوښ دا به ختم کو یا به دې کې جرونه وبس دا به ختم شي او به بزنګ په جانب کې پات شي دشمن سره به وبني نو شدل تراجي گزار به پکو رسول الله ورته لقد احسن ډیره خبره دی وکړه چې زوم تشکیل وکي دلته سوال وزدار راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولې هغه د ملګری اول نبی ول یا کله چې مدینه لړاغه د ملګرو د پیوندونو د کجورو کول رسول الله ورته تاسو مکه ویني به بار کمر راوړو اشاره ده دیلا چې دنیوي باج امور کې رسول الله رب العالمین داغه توجه په اوچت ذات باندې شروع کړی د چاغس منګ الله دی که د دنیا پر خبرو کې وړاندېواله ور سوال تیرا شي دا به داغه نقصان نه ځکه د اوچت سړي اوچت همتونه چې الله څنګه راځي کو اماغه کار وکي سات سے ورته ویل یا رسول الله د مشرقي جانب کې موږ تعالی سفر جوړ کو توجه دې خبره لا دلته به تناسي یو قوي ګارد وسا سره کینو ک جنگ دیم کو نږدې براوي رسول الله به جنگم کو بیرته بننه وته وی وجد اعلی کافران خلک چې دي هغه اول گزار مشر لور کوي در دوی سیاست در بوخانه او چې کله مشر او امیر د جبهه قومندان په وجه کې هغه شهید شونه به مجاهدین نشته به تکتیرات هغه به ټینګی نشي نو داخله کوشش دا کوي چې خپل ملګری را پیدا کړي چې په کوم ځای کې محمد صلی الله علیه وسلم د کبته گزار وکي او ته شهید شوي به منګه د په مقابل کې ودرېدل یو ګرانه غونې تمام شي رسول الله ورته وی لقد احسن دا غوډه خبره وکړه ساده سفر ته جوړ کې العريش او به قوي وکاله ورته ودرولې ودا ولي
وی یا رسول الله موږ به جنگ کوو کوم چرته شهیدان شو ته به مدینه په طرف باندې روان شي په دې وکړه باندې بسور شي وجداله په دې مدینه کې د قومندانانو د قهرمانان شته چې هغه په تابانه سرونه شیندي تور ته ډیر محبوبي او تور ته ډیر محترمي ته به جګ جوړ لاړ شي مدینه له دغه ځنه به حق مجاهدین او هغه مجاهدان سره راوالي نه به بس موږ انتقام هم واخلو دشمن به ماتم شي رسول الله نورم توصیه وکړي ډیر کدا وای خبره وکړه په دې ځای کې ابلیس علیه لعنت ملګرو له وسوسه واچولې ایوه وسوسه دا واچوله جانب مقابل خاوره د استاد شګره په شګه کې منډه نه کیږي دویمه وسوسه دا واچوله دغه جانب کې وبشت استاد په جانب کې وبنشتا او دریمه وسوسه ورته ودا واچوله که تاسو احتلام شو جګړه شروع شون تاسو به بل لکه هغه دنیا لاړ لکه مردار چې سړی لاړ ابلیس را خواري وکړه الله رب عزت بارانونه وکړه شګه مضبوطه شو منډله جوړه شو او هغه خو خاوره کې لیډ جوړ شو او چې چا احتلام چې شوی هغه خپل غسونه وکړه او چا چې وب پکاره به برابر کړی دا د الله کومک دی او کله رب العالمین د حالات په څنګه کې راولي یو ځای کې مجاهدین راګیر شي الله وريس بارانونه بادونه راولي ست مجاهد کافرانو ورکش او دا تجربه مجاهدین له تفصیل سره معلومه او تجربه سره اې دی وجنه ابلیس په هر ځای کې کار کوي موږ یو درس کې ویلو چې د ابلیس علیه لعنت د وسوسونو سره بچیږي دغه لپاره 15 علاج لري اذان باندې سره بچیږي یو قران باندې سره بچیږي دوا سوره بقره باندې بچیږي درې آیت کرسی باندې بچیږي سلوره د سوره بقره په رسنی آیتونو باندې 15 چې کله سره او 10 کې وشپګه ذکر چې سره د رب العالمین کوي وو خاص کر د درې سورته ویلاته اعوذ بالله والنها لا اله الا الله تذکرہ کول حدیث مشکات کې راځي لسه د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویلې ورسمه دقشان لا حول ولا قوه الا بالله والدول سما امنت بالله والدير لسما او قوي امام رب العالمین باندې سوار لسم د الله پیژندل پنځ لسما د رب العالمین په کارونو باندې رضا شپاړه سما د الله د نعمتو شکریا ول سما عمل د الله د کبر د پاره کوله تل سما رښتې ویل نن سما امر بالمعروف او نهي عن المنکر شلما ګناهونه پر خودله د یوشتما قران کریم کې تدبر د یوشتما نیکان ملګری ځان انتخابول د یوشتما دعاګانې سره یوشتم او په جهاد کې اوسېدل 15 طریقو باندې سره د ابلیس نه بچ کیږي نو په دې ټیم کار دا وشو چې دا غوي څه کسان رال او وبېس کړي کویلا د رسول الله ملګرو ورته ځان برابر کې چې څنګه را داخل شو موږ گزار پیو کو رسول الله وینا گزار باندې کوي ودا ولی وی وجدار چې دادو کوي او په دوی کې ارچا اوس کړي هغه مرداري در محمد صلی الله علیه وسلم معجزه ده لیکن که زمون ملګری اوس کې دا رب العالمین جګ جوړ ساتي اڅونه ملګری چې راغو چې کله دا او اوس کړي الله ټول مردار کړي یو حکیم ابن حزام ته رب کې الله بچ کې ځکه ورسره الله تعالی توفیق د ایمان ورکي د خدیجه الکبرى د ترور زوی یو سلشل کاله عمر او شپته کاله په کوپر کې تر کړه شپته کاله په اسلام کې نو یو بل لري مخامخ شو هغه امر مخامخ شو دویم خو رسول الله دوه کسان نه پښتنه کړي و توجه اوس دې خبره لا وېدا د ورځې څومره وکانه لالي یره وی تقریبا کله د ورځې نه وکانه لالي او کله لاس پیغمبر علی السلام ویل وېدا یا نه سو کسان دی یا زر کسان چې کله ډوډۍ وینه وکانه لالي او چې کله ډوډۍ نه وی الله سلالي او دې خبره له متوجه شي دا څومره قافله چې د دې ابو جهل راغلی و دا څومره خرچه چې کیږي د ورځې نه ولس وکانه لالول نه کسانو کافرانو د سینې نه ډب استلو وې دا ټول اکمال منکو دا خرچه منکو خو صرف چې محمد صلی الله علیه وسلم د اسمه کې مخنه ودا ټغره ټول شي وسره شمن مسلمانانو لا په کروڑو روپۍ بغټي په کروڑو مال بو سره خو مجاهدین ورته چندینه 2 روپۍ وغاړي زمکه او اسمان په ځمانه وکی منګه اخر څوکو دا چنده چاله ورکو کم مجاهد له ورکو کم ځای کې ورپوره کو شرم سړی له پکار دی نه کافرانو د ټولو قواو د دې خوراکي مسلې په ځان اخصره نه ولسو کان لالېږي او موږ د جنت داویم کو او رسول الله امامم غنو او الله رب العزت خپل معبود غنو قران خپل قانون غنو او ایدید او چتوال لپاره مجاهد 2 روپۍ منګ نشو ورکولې ام چې ورکو تندیس منګ راغونجې دا نو بیٹر کول د شرم خبره ده چې یو بل سره مخامخ شول نو په دې وخت کې دغه یو کس وروته د ابو جهل د خاندان نو اسود ابن عبد الاسد څخه خطرناک سره وی ویلې قسم په الله چې یو په دې کوی کې وبوس کم او یې زالو وشنم چې روان شو ډېر په تکبر او ناز باندې راغی حمزه رضی الله عنه چې دا رسول الله کاکاو اوهد کې دا به شهید کیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر خپه شو تقریبا 2 کاله د سرغنه وکي بسلاړي جنازه په وکړه سید الشهدا او به چې کله وفات کیږي د الله نبی به مون خدای پامانی واخسته دا خبره هم کړې و به ارمان کسپه چرته خپه کېدل نه نو ما دا په ډاګر باندې پرې خودو چې زناور خړلې وي قیامت کې الله دوی د نص د حمزه استلې وي
ډیر انتهایی رسول الله ور باندې خپش حمزه صاحب میدان له وروته لکه قهرمان او د اسلام لوی غازی مو وی ویل اسود ابن عبد الاسد سره خیال له وېزه غواړم چې بدی کوی کې وبوس کوم یا ځان وښنم نه شراتلې وېزه غواړم وېزه تعلم چې دلته نشراتلې او ته وی شي غواړم خو نشراتلې چې کله دا روان شو چې ټکی ورکه د اوله کپېتی گزار کړ عقل تی وغورځوله حمزه صاحب نور دا سړی شاله ولویدو چې ولویدو بیرته پښینه باندې زور شروع کړي چې دی کویلې ورزه ځان رسول حمزه رضی الله عنه پیراو دنګل ګونډ اور درې څټ کې خو دا دی ګیرنه ونه د وختونه کښه کې د غاړ نه پسې پښکاو د چاړه راوخصه په ماغه کوی کې حلال چې کله حلال کې نه ابو جهل غوسه وراله درې کسان راويسته پهلوانان عتبه شیبه ولید عتبه او شیبه د دوړ رونه دی ولید د عتبه بچی دی وې د دې مقابله څو کولې چې جسمه مقابله لروزي دی خو درې مجاهدین د انصار ورواته معاویه ابن غفرا او غوث ابن الحارث او عبد الله ابن رواحه وې مونږ به ان شاء الله تاسو مقابله نه وکړو لکه تاسو څوک وې مونږه انصار د سيسيانو کافرانو وې مونږه انصار خو زمونږ رونه دي هل من بني عمنا دا تر زمن مهاجر را مخامخ کا دا رسول الله جل دراغله دا کسان را مخامش ابو داود کی حدیث علی سے فرمایي رسول الله دا ویل چې قم یا علی و ما ورته ویل چې لبیک یا رسول الله قم یا حمزه و هغه لبیک یا رسول الله قم یا عبید ابن الحارث و هغه ورته لبیک یا رسول الله و یوس من رسول الله کاکاو او دا رسول الله تر زمن و دین معلومه شو چې سړی جهاد لږ اول بخپلوان دی وېزل پیغمبر خو کې ودرې د ما حمزه سے ودرېدو او عبید ابن الحارث ودرېدو هغه خو عتبه او شیبه ولید وېزه چې کله دی ولید له متوجه شم اول گزار سره د استر ته ما قلم کې اسمي وښنو حمزه رضی الله عنه دا چې شیبه ور متوجه شو چې اوچته کې پورته کې رسمه کې شروع ورزو دوه پړه کوي لیکن عقبه چې هغه د ولید عتبه بچو وې په دې ځای کې اسماعیل دې ترجو یو گزار هغه ور کې خواغي یو گزار اسماعیل ترجو لور کې په ته ټوله کټ کړه پنځه ورځې عبید ابن الحارث دا بهوش شو پنځه ورځې ورسره دا به شي چې کله ابو جهل دا حالات ټول د خپل کسانو لویل چې په ورسي قومنده ورکړه پیغمبر علی السلام ملګرو له درې خبرې کړې وي یو خبره دا کړې و چې ټول غشي بنولې سمرمۍ غشي بزان سره ساتي مجاهد به غشي ځان سره وسایت دویم دا معنی چې کله نږدې در تراغله فرموهم به گزار په وکړي دلته گزار په ونه کوي دریم مخکنه توري او باسه ما چې کله لاس په لاس باندې ګډ شو سره به یو دم توري رو باسه معنا دا چې کله دشمن را نږدې شو نو مجاهد چې ورته لټ وې د لټ ویلو سره پاغه باندې روب راشي دغه اشاره ده دیلا دا چې تعالی ورته ته ولې دلته مخامخ پاغه به سورو راشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا لوی درشیش خو شنو لوی قهرمان او قومندان خو شنو هغه مجاهدین تربیت د شي وکي خو چې کله حمله وکړه سوار لاس کسان مجاهدین شهیدان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد عائشہ رب العالمین له سجده او جاړي ورته وی شي الله تا ما سره کومکونو وعده کړی کومک راولېګا الحاح وکړه ودا وړو کې موحد وړو کې جماعت موحدینو دي نن کدا ختم شو ګور صاحب بندګي به څوک نه کوي وې دومره زیات وجل ابو بکر سے فرمایي چې دا صادر د رسول الله نه پریوت به ابو بکر ورته لقد الححت بالله یا رسول الله تاسو سخت تاکید پر دعا کې وکړه الله قبول کړه راځه وې مال ویل چې ابشر یا ابو بکر خوشاله شه جبريل راغی جبريل او قسم په الله وی د جهاد دا ګر دغه بریغه کو پروت دی راغی زغره غوښته وې میدان لره ولویدو او ټوګونه د خوشالین رسول الله علیه وسلم زم الجمع ويولون الدبر غالبا د شوایات دي دشمن بو اوس مال شاراړي صحابه په دا وزنه موریدل چې اقدم خیزوم چار چابه کا وزنه موریدل معنا چې جبريل راغی زر کسان له اول لسو به 1500 به شل غزر رال چې د مجاهدونو او سلف زيو یو صحابي عباس صاحب تړل رسول الله علیه وسلم دا ما تړل هغه زبل چا تړل رسول الله دا ملائک راغلی و زیر زیر پړګي و کیسه کیسه شکرونه و او خیزوم داده شی او ملک دی چې په درې اسمان کې وشيږي داغه د اسنم دی دا او جبريل راغی صحابي بو گزار کافر له ورکړې نو چې مخکې برغه سر پرې وته و نو بیا سوال دار راځي چې یو ملک الله ولر علی کو چې د 1000 او 3000 را لګل یو خو وجه دا چې امتحان به په مؤمنانو نه کېږي دویم وجه دا ده چې کله ملائکه هغه د انسانانو په شکل باندې بدل شي به د انسان غو زور غواړي لکه جبريل شپږ سو وزر لري خو چې کله انسان شو به انسان غو زور لکه پیری کې زیات طاقت دی خو چې د مار په شکل شو به د مار غو زور لري خو د لړم په شکل شو داغه بل چار شمه پورش ان شاء الله ژوندیو نبی به دا معلومه کو چې څوک چاو وژل او اوی کسان کوم ځای کې مردار شو څلور شو قومندانان راوسی وزن سره او رسول الله وی په کې مردار کړي قیدین
او کوی کې څنګه غرزول او نتیجه بدر شي شو رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تابع درې نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين